ویډیو یې ودروئ او ډیر ژر 1 جمع 20 تصور کړئ او که امکان لري نو 20 جمع 10 هم تصور کړئ. ډیر ښه. راځئ چې حل یې کړو. ښه، کولی سو چې ډیر په اسانۍ سره یې حل کړو. تاسې ښایي ووایئ که 1 ورسره جمع کړو نو له 20 څخه وروستی عدد کیږي، یعنې که 1 ور زیات کړو نو 28 کیږي. خو په دې خاطر موږ دا تمرین کاروو تر څو پورې د عددونو د ځای په ارزښت پوه سو. ښه نو دلته په 20 عدد کې د 10 په ځای کې 2 لرو. دا د 10 ځای دی دلته په دې ځای کې. بیا د 21 په ځای کې 2 لرو. نو تاسې د 20 عدد داسې تصور کړئ چې 2 لسیز دلته د 10 2 ګروپونه لرو او 21 دلته 21 لرو. او که یو بل هم ور زیات کړو دا یې هم یو بل 21. نو ټول به څو سي؟ ښه، تر اوسه پورې 2 لسیز لرو. تر اوسه 2 لسیز لرو. خو اوس به څو دانې 21 ولرو. ښه، دا یې 1 2 3 4 5 6 7 8 21. نو دا ټول 28 کیږي. ښایي تاسې ته نوی شی نه وي ښکاره سوی، مګر دا د دې لپاره ډیره مهمه ده چې په عددونو کې د ځای ارزښت وپېژنو، ځکه چې وروسته له دې کله چې په ریاضي کې وړاندې ځو نو ډیر مهم دی. اوس راځئ چې دا عین کار د 20 جمع 10 سره وکړو. مخکې مو هم وویل چې 20 2 لسیز او 21 لرو، خو اوس په 10 کې یو د 21 په ځای کې نه دی. نو په دې خاطر یو نه بیانوو، بلکې د 10 په ځای کې دی. نو د 10 یو ګروپ پوره او د 21 په ځای کې 0 لرو. نو لرو چې دا د 10 عدد د 10 یو ګروپ ښیي. نو که دا سره جمع کړئ څو کیږي؟ دلته 1 2 3 لسیز لرو. نو د لسیز په ځای کې 3 لرو. او بغیر له دې څخه 1 2 3 4 5 6 21 نور هم لرو. او 21 پام وکړئ دلته مو 1 اضافه کړ. نو د 21 ځای مو یو رقم اضافه سو. او دلته مو چې 10 ور زیات کړ، یعنی د 10 یو ګروپ. نو د 21 ځای کوم فرق ونه کړ، تنها د 10 ځای مو زیات سو.